دا ټیبلیټ موږ استعمالوو خو د دې د فایدې په ځای نقصانات ډېر زیات دي. د دې نوم RNA 4 ټیبلیټ دی چې په دې کې دوې فارمولې دي، ایبوپروفین او اپیډرین، چې په دې دواړو فارمولو بیس باندې دا کار کوي. که چیرې په یو جسم کې تبه ټمپریچر وي یا وجود خوږېږي یا سر خوږي یا هډوکي خوږېږي، دا ایبوپروفین د علاماتو له کار کوي. یا که چیرې د چا پوزه بند شوي، زکام وي یا د زکام د وجې په مخ کې کم خالي ځایونه وي چې ساینس ورته وي هغه بند شوي، یا بار بار انټوشکي وځي، یا د ساه والا کومه لار چې دا برنۍ هغه کې څه سختوالی راغلی وي، د علاماتو له کار کوي. نو که چیرې چاته شوګر وي، بلډ پریشر وي، د زړه مسله وي، ینه خرابه وي، ګردې خرابه وي، یا بار بار ساه ورته بندېږي یا په معده کې زخم وي، نو دا کسان یې نشي استعمالولی ځکه چې په دې کې کنټرا انډیکیشن ده. د دې سایډ افیکټ دا دی دا هله راولي چې کله ډېر زیات دا استعمال شي، سر درد راولي، په سر چکر راولي، وجود ورسره خوږېږي، وجود ورسره بې ارامه کېږي، په خوب کې د چینجز راځي، خوله ورسره اوچېږي، بار بار به پیشاب درځي او ټول وجود به ورسره بې ارامه وي. نو که چېرې دا ویډیو انفارمیټیو وي، دغه شان میډیکل انفارمیشن دپاره ډېر مستقیم در سره فالو کړئ او دا ویډیو در سره مخکې شیر کړئ. شکر یا الله حافظ.